پس د آدم علیه السلام څخه حکم، امر او نبوت د شیخ علیه السلام پر غاړه شو او په مځکه کې په عدل، خیر او تقوا سره حکم کاوه، مګر په دشتو او اواره مځکه کې د قابل په قوم او اولاده کې فساد نشر شو، جرایم پکښې نشر شو چې د هغې جملې څخه قتل او وژنه وه، په خپل مابین کې هم قتلونه سره کول، او د آدم علیه السلام هغه نور اولاده چې به پر دغه لارو تېرېدل هغه یې هم وژل، نو نور هم فساد پکښې نشرېدی. او دغه واقعات په هغه بیان کې ذکر شوي دي کوم چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یې روایتوي. کوم وخت چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا قول د الله عز وجل ووایه ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى، نو یې وویل چې د آدم علیه السلام د اولادې دوه نسله وو، یو یې هغه چې د قابل سره وو او بل هغه چې د آدم علیه السلام د نورو اولادو سره پات، یو یې په دشت او اواره مځکه کې ژوند کاوه چې د قابل اولاده وه، او هغه نورو یې په غرو کې ژوند کاوه. هغه چې په غرو کې اوسېدل په نورانو کې ښایست وو او ښځې یې تقریبا بدرنګه وې، مګر هغه چې په اواره مځکه کې اوسېدل ښځې یې ښایسته وې او نر یې بدرنګه وو. اوس نو ابلیس علیه اللعنه غواړي چې نور هم فساد تر ډېر لا ډېر نشي. نو ابلیس هغه د دشت په خلقو کې چې د قابل قوم و یوه سړي ته د یو ځوان په شکل راغی او د هغه سره نوکر شو، د هغه خدمت یې کاوه او په عین حال کې ساز او غزلې ورښولې، شیطان دی د سړي په شکل. نو ابلیس داسې یو شی جوړ کړي لکه هغه چوپانان چې ساز پکوي، غږوي یې، نو داسې یو آواز یې کاوه چې خلقو تر اوسه نه و اورېدلی. د دغه شي آواز د شاوخوا خلقو ته ورسېد، ساز اوري، غزلې اوري، حتی دا آوازونه هغه خلقو ته ورسېدل چې په غرو کې وو، نو هغه هم ورته رانږدې کېدل، غواړي چې واوري چې دا څنګه او د څه شي آواز. دا یو د شیطان وظیفه. او بل دا چې د قابل اولادې یوه ورځ د ځان دپاره اختر وټاکه، په کال کې یوه ورځ د اختر کړ، سره یو ځای کېدل به میله به یې کول چې دغه د اختر په ورځ به ښځو و نورو ته خپل زینت او ښایست ښکاره کاوه. نو هغه د غرو خلقو چې دغه د دشت د ښځو ښایست ولیدي تاثیر یې پر وکړ. کرار به د غرو څخه بعضې خلک دغه دشتو ته راتله، او د شیخ علیه السلام د شریعت څخه یو حکم دا و چې د قابل د اولادې سره که نر وي که ښځه اختلاط، ګډ ژوند یا ملاقات حرام، ویل د هغو سره به هېڅ تعلق نه لري، مګر د دغه ښایست په خاطر به ځینې کسانو د شیخ علیه السلام اطاعت نه کاوه، د دغه تبرج او لڅوالي تر تاثیر به لاندې سوه، شهوت به پر غالبه سو او هغه دشتو ته بوتله. خو هلته به ګیرې ورته ناست وه، ورته کتل به څو د غرو د خلقو څخه یو نفر د هغو د اختر په ورځ هورې هغه د دوی محفل ته ورغی، ورداخل سو، هلته یې ښځې ولیدې، د هغو ښایست یې ولیدی، نو بېرته راغی، خپل ملګري او اشنایان یې خبر کړه. نو ټولو غوښته چې دغه ښځې او د هغو ښایست وویني، کرار یې شروع وکړه او هغه د دشت خلقو ته ورتله چې د قابل د لونو سره مختلط او ګډ. نو هلته ورغله او هغه ښځې لڅې وې، ځکه د اختر ورځ یې وه او دوی هم په فاحشو کارو ورسره اخته سول چې دا د زنا شروع او ابتدا ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې د الله عز وجل د دغه قول چې فرمایي ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى، تفسیر دغه دی په کون کې اول جاهلیت هم دغه و او بیا نو په دغه ډول ډېر لوی فساد نشو. شیخ علیه السلام کوشش کاوه چې په پاته خلقو کې هغه پاته خیر او تقوا وساتي او خپل تعلیم یې د دغه خلقو د اختلاط څخه منع کول. کوشش یې کاوه چې د فساد د نشرېدو مخه ونیسي، مګر شیطان په وسوسو شروع وکړ تر څو چې د قابل ډله ډېرېده او د شیخ علیه السلام ډله لږېده. د هغه وخت څخه شیطان پر خلقو غالبه کېدی او حالات داسې روان وو تر څو چې ادریس علیه السلام راغی